زه ساده پښتون پیغام د مینې او د امن یم. زه ساده پښتون پیغام د مینې او د امن یم. تا ته مې چا هسې چېرته وران تصویر ښودلی دی. تا ته د قبایل په خاوره باندې مرجر ولې وکړو؟ د دې به تاسو ما له په شریکه باندې جواب راکوئ. د دې نه مخکې زموږ په خاوره باندې د افسیار نظام و. نن موږ مرجر په غاړه ایښی دی او مرجر هم کلی دی. ولې هم کلی دی؟ وجه څه وه؟ د څه بنیاد په وجه باندې هم کلی دی؟ د دې به تاسو ما له جواب راکوئ. بیا به پرې زه بحث کوم. تاسو سره جواب شته؟ موږ مرجر ولې وکړو؟ موږ د دوو خبرو دپاره مرجر کړی. یو هم د دې خبرې دپاره کلی دی چې څرنګې اسلام آباد ته، پېښور ته، کراچۍ ته، لاړکانه ته څرنګې سهولیات میلاو دي، فیسیلیټیز میلاو دي، دغه شانې سهولیات او فیسیلیټیز به ما ته میلاو شي. دا خبره وه که نه وه؟ او بله خبره دا وه چې د افسیار په نظام کې دا وه چې مجرم او غیر مجرم نه پېژندلی کېده. جرم به یو چا کړی او بدل به د بل چا نه اخیستلی کېده. موږ مرجر ځکه وکړو چې مجرم او غیر مجرم وپېژنه. څوک د ملت خدمت کوي، څوک د خاورې خدمت کوي، عالم لګیا دی د دین خدمت کوي. دا مه ټارګېټ کوه، دا د قوم په خدمت کې لګیا دی. داسې وه که نه وه؟ موږ د دې دپاره مرجر کړی و چې مجرم او غیر مجرم وپېژنه. دا دوه خبرې وي او که نه وي؟ هغه دواړو خبرو باندې عمل وشو؟ آیا نن تا ته په سرو ونو کې، نن تا ته په ماموندو په بره علاقو کې هغه شان ایجوکیشن سیسټم میسر دی؟ تعلیمي نظام شته؟ صحیح نظام شته؟ تا ته اسپتال شته؟ نن زموږ اسپتالونه بلکل درهم برهم دي. ما ته هېڅ سهولیات رانه تللی شو. نو زما ورونه څه لپاره چې موږ مرجر کړی و هغه هېڅ څه ونه شو. او موږ به هله ازاد یو تر څو پورې چې موږ ته تحفظ نه میلاو شوی. ازادۍ دپاره چې کوم دی زه تاسو سره دوو کسانو اقوال نقل کوم. یو محمود خان اچکزی صاحب وایي که چېرې موږ دا شنه جنډه د ځان نه هم تاو کړو، د ځان نه یې تاو کړو، خو چې بیا هم هر یو حقدار ته خپل حق میلاو نه شي. دا ملک ازاد نه دی، دا ملک بیا هم غلام دی. موږ ته خپل حق میلاو شوی دی؟ نه دی میلاو شوی. دویمه خبره ده د افریقې چا چې د افریقې د قوم د ازادۍ لپاره اقدام اوچت کړی و، نیلسن منډیلا، هغه وایي کله چې شهري ته په خپلو کوڅو په خپله خاوره کې تحفظ نه یې میلاو شوی د هغه ازادۍ نوم بیا هغه ازادي بې معنا ازادي ده. هغه ازادي نه ده. نو زموږ دا ملک چې تباه دی، د تاسو ته صرف معمولي یوه خبره کوم، یوه معمولي غوندې کیسه ته کوم. یو ځل یوه علاقې ته چې کوم دی طوطي تللی و. چې طوطي کله لاړې ځان سره یې وړه لور هم بولې وه. دې لور د دې طوطي نه تپوس وکړو دا علاقه ولې ویرانه ده، ولې شړه ده؟ نو هغه طوطي ورته وویل دا ځکه ویرانه ده، شړه ده چې په دې ځای کې ګونګي وخت تېر کړی دی. هغه ویل ښه. نو ګونګي دا خبره واورېدله. نو بیا یې داسې کار وکړو چې طوطي ایسار کړو تا له ما روټۍ کړې ده. نو چې کله یې ایسار کړ ځان سره یې بوتو، کله چې دا طوطي واپس ته هغه لور یې په ایساره کړل، ویل دا زما لور ده، ستا لور نه ده. طوطي ورته وویل هلکه ویل تا ته وګوره، ستا یې سر ته وګوره، زما دې شکل ته وګوره، دا ستا سره چې سمون نه خوري څنګه ستا لور ده؟ هغه ویل نه، ویل دا زما لور ده. جرګه یې راوغوښتله د مرغو. چې کله جرګه کېناستله د دواړو نه واک واخېسته. تاسو به جرګې کړي که استعفا ته ده. چې کله یې په واک واخېسته نو د جرګې امیر یې باز جوړ کړو. ښه خرچه چې کوم دی وکړله. نو چې کله یې فیصله باز کوله نو دا فیصله وکړله ویل دا لور د دې ګونګي ده، د اولو ده، ویل دا د طوطي نه ده. طوطي ډېر زیات طوطي باز ته وویل ویل صاحبه دا زما لور ده. ویل د دې خو دونه غټ دړی سر دی، دې مخو کې ته زما وګوره د دې زما سره مشابهت دی. ویل دا زما لور ده، فیصله دې غلطه وکړه. ویل صاحبه واک دې راکړی غلی کښېنه بس نور څه پکې نه کېږي. چې کله جرګه وشوله ګونګي ورسره روان دی په لار باندې رخصتۍ. نو تپوس یې ترې وکړو، ویل خفه خو نه شولې؟ ویل خفه په دې شومه چې زما نه دې لور واخېستله په ناروا فیصله باندې. ویل دا مې دې دپاره وکړله چې تا ته دا پته ولګي چې دا ځای دا د ګونګي د وجې نه نه دی ویران شوی، دا د قوم د مشرانو د غلطو پالیسو د وجې نه ویران شوی دی. زمونږ په خاوره باندې نن داسې خلک مسلط دي چې د هغې پالیسیانې غلطې دي، د هغې فیصلې غلطې دي، چې دا زمونږ ملک وران دی. دا صرف د هغې د دې خلکو د غلطو پالیسیو د وجې نه چې کوم دی وران دی. خو موږ به انشاءالله خپل تړون جاري ساتو.
مونږ به دا پرلت وو ځکه یو شاعر وایي و ستا که تسلسل د ستمونو ماتېدی نه شي ستا که تسلسل د ستمونو ماتېدی نه شي پام رقیبه دا تړون د زړونو ماتېدی نه شي او زه چې زلمی زړه لرم په فکر کې بستي لرم څوک به چې قانون د زنځیرونو ماتېدی نه شي دا قانون د زنځیرونو به انشاءالله ماتوو به که نه به ماتوو زما ورونو تاسو ته ما دا خبره کوله چې موږ مرګ ته غاړه ایښې وه نو په دې بنیاد باندې مې ایښې وه موږ وایو چې ټوپک دې زنګ ووهي قلم دې عام شي دلته ټوپک دې زنګ ووهي قلم دې عام شي دلته کتاب دې وویشل شي جنګ دې بدنام شي دلته خو لیکن جنګ ته نن احترام ورکړی کېږي جنګ په نوم باندې نن دلته پراپرټي روانه ده د جنګ په نوم باندې بزنس روان دی د جنګ په نوم باندې زما عالم شهید کېږي زما وروره زه ته دا وایم چې د ازادۍ جګړې د کور ته یوسه زما د هر عالم حساب دې وشي دا ناره زموږ ډکه نه ده انشاءالله دا ناره به چې کوم دی جاري ساتو زه اخري د خپلو خبرې اختتام په دې شعر باندې کوم